بالاخره شکایاتو کمیسیون خپله وروستۍ پریکړه نن ورځ اعلان کړله دا چې دغه وروستۍ پریکړه کې دغه اعلان چې و دا د چا په ګټه و ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ په ډیرو څیزونو به خبر شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بالاخره د ولسمشرۍ ټاکنو د ټولو شکایتونو په تړاو نهایي پریکړه اعلان کړه. د کمیسیون مشرانو نن په یو خبري کنفرانس کې وویل د 1439 محلونو د 300,000 جنجالي رایو له منځه یې په نمونهیي ډول 130,000 رایې ځانګړي تفتیش ته استول شوي او د 298 محلونو رایې به نورې هم ورسره تازه تفتیش کیږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشرې زهرا بیان شینواري وویل 1,30,630 رایې به بیا شمیرل کیږي او که 65% رایې هم معتبرې راوخیزیږي ټول 130,000 رایې ته به اعتبار ورکړل شي. که 15% رایو قانوني معیارونه پوره کړل نو 1,30,630 رایې به بیا په ځانګړي ډول تفتیش کیږي خو بایومټریک ریزلټ شیټ او نور معیارونه یې پوره نه کړل بیا به باطل اعلان شي. اغلې بیان وایي 1,40,012 رایې داسې وي چې له ټاکلې زمانې وتلې وي مګر له دې منځه 15% بیا شمېرنې ته راجع کیږي. تر اوسه ټاکنیزو ډلو څه نه دي ویلي خو دا په داسې حال کې ده چې د عبدالله ټیم ویلي و چې 300,000 رایې دې بې قیده او بې شرطه باطل اعلان کړی شي مګر د اشرف غني ټاکنیزې ډلې بیا هیله ښودلې وه چې له تفتیش وروسته به یې د بریا فیصدي له 50.4% څخه پورته ولاړه شي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه خبر به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښ شوي نو درسره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ.